السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ، ښه ژوند ولرئ. زما ګرانو عزیزانو، نن مو داسې په زړه پورې ویډیو تاسو ته برابره کړې ده چې هغه نارینه چې له 15 دقیقو نه مخکې خلاصیږي، یعنی کله چې انزال کېدل یې ژر خلاصیږي. ډېر نارینه د ژر انزال کېدلو نه پریشانه دي. په دې ویډیو کې تاسو ته لامل او د حل لارې ښیم. نو تاسو نه هیله کوم چې تر پایه پورې مالتیا مو وکړئ، او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان ووهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه هم تاسو خبر اوسئ. ژر انزال کېدل د جنسي ملګري تر قناعت او اشتباه کېدو مخکې د مني خارجېدو ته ژر انزال کېدل وایي. څېړنې ښیي چې په هرو 3 نارینه‌و کې یوې د ژر انزال کېدو ستونزه لري. د انزال کېدو لپاره کوم ځانګړی طبي معیار او وخت نه دی ټاکل شوی. د ژر انزال کېدو او په وخت د انزال کېدو موضوع د دواړو لورو قناعت او اشتباه پورې اړتیا لري. د ژر انزالېدو لاملونه: په 100 کې 95 نارینه کومه ځانګړې روغتیایي ستونزه نه لري، خو بیا هم لاندې ټکي د ژر انزالېدو لامل کېدای شي. اول، په ځوانۍ کې موټک یا جرق وهل د تنکیر د آلې د حساسېدو سبب ګرځي. دویم، په ځوانانو کې د نارینه جنسي هورمون یا ټیسټرون زیاتوالی د ژر انزالېدو سبب کېږي. دریم، جنسي ملګری ځانګړنې او دا چې هغه د کوروالۍ نه مخکې آماده شوی و او که نه. څلورم، رواني ستونزې او اضطراب. پنځم، د لاندنیو دواګانو استعمال: شراب یا الکول، فشار ضد دواګانې، د معدې درملونه، د خپګان او تشویش ضد دواګانې، د زړه د ناروغیو دواګانې. شپږم، د ناروغتیاوې لکه شکر، تایرايډ غدې زیات فعالیت. اووم، د بول تناسلي سیستم او پروستات د غدې التهاب. اتم، ویټامینونو کموالی. نهم، د عصبي سیستم ستونزې، ضربې او جراحي تاریخچه. لسم، یعنی د نارینه ډیره توجه او ډیر ګرمېدل هم د ژر انزالېدو سبب کېدلی شي. د حل لارې: د لومړنیو لاملونو لرې کول او ښه خواړه خوړل. دویم، د پورتنیو دواګانو پرېښودل او یا کمول. دریم، ښځه باید د دخول نه مخکې کاملا آماده کړې شي. څلورم، جنسي عمل په وخت کې سړی د خپل فکر ډیر متمذکر نه کړي او فقط کوښښ دې وکړي چې ښځه تحریک او مشبوع شي، ځکه ښځې د نارینه‌و په پرتله ژر نه آماده کېږي او نه هم ژر انزال کېږي. پنځم، که سړی ډیر تحریک او تنبیه شوی وي نو مجامعات نه 1 تر 2 ساعته مخکې موټک ووهي. شپږم، قاذف ته فشار ورکولو طریقه: د انزال د احساسېدو تر وخته د مجامعات ته دوام ورکړل شي. د انزال د احساسېدو سره د قاذف وویستل شي او تر 30 ثانیو لپاره قاذف ته فشار ورکړي. هر ځل د انزال احساسېدو سره د فشار راوړلو پورتنۍ طریقه تکرار کړي او تر هغې د ښځه انزالېدو غوښتنه وکړي. که چیرته مو د پورتنۍ طریقو سره د ژر انزالېدو ستونزه حل نشوه، نو د لاندنیو درملو څخه د استفاده وشي او غوره ده چې د دواګانو د جانبي عوارضو د پوهېدو لپاره ډاکټر سره مشوره وکړي. کریم. دویم، ګولۍ. دا ګولۍ د کریم د جماع نه نیم ساعت مخکې استعمالیږي. زما ځانو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل ځان سره همدا اوس نه سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان ووهئ، د راتلونکو ویډیوګانو هم تاسو خبر شئ. او که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای دې وکړي خوښه